سلامونه د نن شپې ساعتکی مو د یو کډوال پوسټونی د ایرانی پولیس څخه د مهدی موسوي کورنۍ وایي چې د غزوان په ډیر بد حالت کې دی. توی شوک هستش، مادرم جلوی مادرم همچین رفتاری باش کرده که مثلا رفتار خیلی نادرستی بوده. بعدش این الان توی شوک هستش که اصلا توی حال خودش نیست. د نه لمونځ کوونکو د مجازات په اړه د طالبانو د مشر فرمان هبت الله اخندزاده وایي چې د طالبانو د ادارې کارکوونکي باید په جماعت سره لمونځ وکړي، خو د هیوادوالو لومړیتوب څه دی؟ واسه که توجهشان بیشتر بالای اقتصاد مردم، آرامش مردم باشه، بیشتر بالای دفاعی هسته که ارتباط نمیگیره با دولتداری. د افغانستان د مذهبي اقلیتونو په اړه د امریکا د مذهبي ازادۍ کمیسیون راپور. د کمیسیون ویلي چې د مذهبي اقلیتونو وضعیت مخ په خرابېدو دی. در این ماه‌های اخیر ما شاهد محدودیت‌های بسیار زیادی از جانب طالبان و کسانی که اهل تشیع هستند و در افغانستان زندگی می‌کردند ما شاهد بودیم. او د غزې د شمالي او سویلي برخو اوسیدونکو ته د وتلو امر. په ورته وخت کې په غزه کې د تېرې ورځې او شپې په بریدونو کې 22 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. نظارتي ټیمونه شتون لري چې د ټپیانو لپاره به وي. ټول به د ټپیانو درملنه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه، زه حسیبه ټکپاله یم. ایران کې له یو افغان کډوال مهدي موسوي سره د ایرانی پولیسو چلند له توندو غبرګونونو سره مخ شوی دی. د مهدي موسوي کورنۍ وایي چې نوموړی اوس مهال په بد حالت کې دی. له غبرګونونو وروسته په جرمني کې یو شمېر افغانانو په برلین کې د ایران د سفارت مخې ته لاریون وکړ. د طالبانو ویان د آمو تلویزیون ته ویلي چې دوی له ایران غوښتي چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند ودروي. د محمد حنیف اتمر او عطا محمد نور په ګډون یو شمېر سیاسي څېرو هم په دې اړه غبرګون ښودلی او دا کار یې غندلی دی. مهدي موسوي هغه ځوان چې ایرانی پولیسو سخت ځورولی اوس په روغتون کې د ناروغۍ په بستر پروت دی. مور یې اندېښمنه او ورور یې اوسني حالت ته ځورېږي. 2 ورځې وړاندې د روانې اونۍ د 3 شنبې په ورځ هغه مهال د هغه نوم د رسنیو سرټکی شو کله چې د هغه پر وړاندې د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو. په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د ایرانی پولیسو یو تن د هغه په ستوني زنګون ایښي او د هغه د نیولو په هڅه کې دي. مور د خپل زوی د ژغورلو هڅه کوي خو هڅې یې بې پایلې دي. اوس یې کورنۍ وایي 14 کلن مهدي د اورېدو او خبرو ستونزه لري او له بد رواني حالت سره مخ دی. توی شوک هستش، مادرم جلوی مادرم همچین رفتاری باش کرده که مثلا رفتار خیلی نادرستی بوده. بعدش این الان توی شوک هستش که اصلا توی حال خودش نیست. سرچینې وړاندې ویلي و چې دغه پیښه د تهران په څنډو کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې پولیسو غوښتل مهدي ونیسي. که څه هم له ده سره د سرشمېرنې د پاڼې په نامه د اوسېدو اسناد و، خو دا چې غوږونه یې سم نه اوري د پولیسو خبره یې نه ده اورېدلې. یو شمېر نورو خپلواکو سرچینو د مهدي هغه ویډیوګانې چې په بدن یې د وهلو ټکولو نښې ښکاري آمو ته لیږلي. د طالبانو ویان له آمو سره په خبرو کې ویلي چې له ایران څخه یې غوښتي څو له افغان کډوالو سره ناوړه چلند بند کړي. ما موضوعات مهاجرین در ایران را از نزدیک تعقیب میکنیم و با حکومت ایران هم از چنل‌های خود در تماس هستیم. ما خواهان از این هستیم که هرچی زودتر باید بدرفتاری در مقابل مهاجرین متوقف شود و در این مورد جمهوری اسلامی ایران با مردم افغانستان با مبنای اصولی که مهاجرین اینجا زندگی میکنند پیش برن و توجه داشته باشند.
تلاش نهایی ما در این راستا هست. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې په اړه پایت را از ګلویم بردار یا خپله پیښه زما لستونې لرې کړه تر نامه لاندې کمپاین پیل شوی. ځینو کاروونکو دا پیښه د امریکایي تورپوستي جورج فلوید له پیښې سره پرتله کړې. تر دې وړاندې د 2019 کال په مارچ میاشت کې د امریکا د پولیسو یو تن د جورج فلوید په ورمیک زنګون وواهه او هغه یې وواژه. هغه پیښه چې د ایران مذهبي مشر علی خامنه‌ای ظالمانه بللې وه. این اخلاق آمریکاست، این طبیعت حکومت آمریکاست، امروز اینجوری خودش رو نشان میده. خو تر اوسه علی خامنه‌ای د دې پیښې په تړاو چوپه خوله پاتې دی. هم هغه او هم نور ایرانی چارواکي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر او د جمعیت اسلامي ګوند د نور څانګې مشر عطا محمد نور په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو هم په جلا جلا خبرپاڼو کې په ایران کې د کډوالو د وضعیت په اړه خبرګون ښودلی. پر دې سربیره یو شمېر افغانانو د پنجشنبې په ورځ د دې پیښې په غبرګون کې د جرمني په پلازمینه برلین کې د ایران د سفارت مخې ته لاریون وکړ. ځینې یې په افغانستان کې د ایران پر سیاستونو نیوکې کوي. دولت فاشیسم و آخوندی ایران اگر مهاجر افغانستانی را در کشور خود نمیخواهند و یا هیچ گونه قانون انسانی در قبال مهاجرین خود ندارد، پس لطفاً دست از سیاست و شرارت های کثیفی که دارند بردارند. تهران تر اوسه په دې اړه رسمي دریځ نه دی ښودلی، خو په تېره یوه میاشت کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو سازمان خبر ورکړی و چې د روان کال په لومړیو 7 میاشتو کې د ایران حکومت 20 افغان کډوال اعدام کړي دي. د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې ویلي چې د طالبانو تر ادارې لاندې د دولتي ادارو مامورین باید 15 وخته لمونځ په جماعت سره وکړي. په دغه فرمان کې راغلي هغه څوک چې له شرعي عذر پرته د جماعت لمونځ پرېږدي مجازات کیږي. د طالبانو مشر زیاته کړې چې د دې فرمان اجرا وړ دی او د تر ادارې لاندې د دعوت او ارشاد له وزارت څخه غوښتي چې د حنفي فقه له مخې سرغړونکو ته سزا ورکړي. هغه ویلي چې د طالبانو تر ادارې لاندې د دولتي ادارو ټول کارکوونکي او مامورین باید 15 وخته لمونځ پر خپل وخت وکړي. په همدې حال کې د هیواد یو شمېر اوسیدونکي په هیواد کې پر ستونزمن اقتصادي وضعیت او بشري بحران نیوکه کوي او وایي چې د طالبانو مشر باید د هیواد مهمو او برخلیک ټاکونکو چارو ته لومړیتوب ورکړي. ایوازه که توجهشان بیشتر بالای اقتصاد مردم، آرامش مردم باشه، بیشتر بالای گپایی هسته که ارتباط نمیگیره با دولتداری. دیگه من توقع دارم که توجهشان بیشتر سر موضوعات مهم و حیاتی باشه. وروسته له هغې چې د امریکا د مذهبي ازادۍ په اړه کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ وضعیت مخ په خرابېدو وباله، طالبان وایي دوی د اقلیتونو حقونه خوندي کړي دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد آمو ته وایي چې طالبان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د اقلیتونو له حقونو سرغړونه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د مذهبي ازادۍ د کمیسیون کلني راپور کې راغلي چې طالبانو په پرله پسې توګه د مذهبي اقلیتونو حقونه او فردي ازادۍ تر پښو لاندې کړي دي. دغه کمیسیون له واشنګټن څخه غوښتي چې افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې شامل کړي او پر طالب چارواکو بندیزونه ولګوي. د امریکا د متحده ایالاتو د مذهبي ازادۍ کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د مذهبي ډلو ازادي مخ په خرابېدو ده. دغه کمیسیون طالبان په منظم ډول له مذهبي ازادۍ څخه په سرغړونې تورنوي او د طالبانو د مسؤلو چارواکو د مجازاتو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون په راپور کې راغلي چې په 2023 زیږدیز کال کې طالبانو د ټولو افغانانو شخصي او مذهبي ازادۍ په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د شیعاګانو، احمدیانو، سیکانو، هندوانو او عیسویانو په ګډون د مذهبي لږکیو حقونه تر پښو لاندې کړي او دې کار ته یې دوام ورکړی دی. د امریکا د مذهبي ازادۍ کمیسیون ویلي چې طالبانو د شیعاګانو مذهبي ازادي محدوده کړې ده.
در این ماه‌های اخیر ما شاهد محدودیت‌های بسیار زیادی از جانب طالبان به کسانی که اهل تشیع هستند و در افغانستان زندگی می‌کردند ما شاهد بودیم که از جمله یکی از آنها ایام محرم بودند. امسال طالبان نمودند کسانی که اهل تشیع هستند مراسم عزاداری خود را به صورت درست انجام دهند. د امریکا د مذهبي ازادۍ کمیسیون د طالبانو د تبعیضي فرمانونو په پلي کېدو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت رول مهم بللی دی. دغه کمیسیون له واشنګټن غوښتي چې پر هغو طالب چارواکو بندیزونه ولګوي چې له مذهبي ازادۍ څخه په جدي سرغړونو تورن دي او شتمنۍ یې کنګل کړي. یاد کمیسیون ویلي طالبانو تیر کال یو شمېر خبریالان د ښځو د حقونو فعالان او مذهبي اقلیتونه هم نیولي دي. محدودیت بالای یک قشر عظیم از جامعه حاکم هست و این خودش نماینگر این هست که در کشور ما افکار پلید و افکار فاسد حکم فرما هست. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دغو جزئیاتو په غبرګون کې دغه راپور رد کړ او ویل چې په افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونه خوندي دي. ما گزارش را رد میکنیم. حقوق همه اقلیت‌ها در افغانستان محفوظ است، به خصوص اقلیت‌های مذهبی دارای خود هستند و این کلفیت و مسئولیت نظام است که همه اقلیت‌های مذهبی را در چارچوب قوانین مملکت مدیریت بکنن و با آنها حقوقشان بپردازند. دا په داسې حال کې ده چې په تیره میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونه تر پښو لاندې شوي او طالبان د خپل تفسیر پر بنسټ ټولنه اداره کوي. کندهار کې طالبانو یوه ښځه له کوره د تېښتې په تور په عام محضر کې په درو وهلې. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دوی دغه ښځه 9 ډورې وهلې او په 2 کاله او 6 میاشتې باندې محکومه کړې ده. د عامو موندنې ښیي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د دې مېرمنې په ګډون په ټول هیواد کې تر 100 ډېرې ښځې په عام محضر کې په درو وهلې دي. له دې سره هممهاله طالبانو په یو بل خبر کې ویلي چې د وردګو په چوک کې نور کسان د غلا په تور د ټولو په مخ کې په درو وهلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو په وار د طالبانو لخوا تورنو کسانو ته د سزا ورکولو پر څرنګوالي نیوکې کړي او ویلي دي چې طالبان د مدافع وکیل ته د نه لاسرسي او قانون ته له پام پرته تورن کسان مجازات کوي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په خپل کلني راپور کې ویلي و چې د طالبانو لخوا تورنو کسانو ته د سزا ورکولو بڼه غیر اخلاقي ده او باید ژر تر ژره ودرول شي. خو لیدل کېږي چې طالبانو خپل کار ته دوام ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته په یو لیک کې یو امریکایي سناتور د طالبانو تر ادارې لاندې له افغانستان سره د واشنګټن د مرستو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د امریکا جمهوریت غوښتونکي سناتور مایک براون ویلي د امریکا مرستو ته د طالبانو د لاسرسي په اړه د سیګار راپور د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا فاکس نیوز راپور ورکړی چې انټوني بلینکن د مرستو د بندولو له امله تر فشار لاندې دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې څارونکي ادارې یا سیګار د سرطان په 28مه راپور خپور کړ چې ښایي په افغانستان کې افراطي ډلې د امریکا له بشري مرستو کار واخلي. سیګار د دغه راپور په خپرولو سره ویلي چې شونې د طالبانو له افغانستان سره د امریکا له 293 میلیونه ډالرو بشري مرستو څخه ګټه پورته کړې وي. اوس د سیګار دغه راپور د ځینو امریکایي سناتورانو اندېښنې راپارولې دي. له دې سره د امریکا جمهوریت غوښتونکی سناتور مایک براون طالبانو ته د امریکا د مرستو په اړه اندېښمن دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې په یو لیک کې ویلي دي چې د دې مسلې تر هواري پورې باید مرستې بندې شي. د سیګار د موندنو پر بنسټ د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او همدارنګه د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې نړیوال دفتر په ګډون 3 دفترونه توانېدلي چې له افغانستان سره خپلې مرستې وارزوي. خو سیګار وایي چې تر اوسه دغه دفترونو ته د قناعت وړ اسناد نه دي ورکړل شوي. سیګار زیاته کړې چې د امریکا حکومت د 293 میلیونه ډالرو په اړه چې افغانستان ته ورکړي د لازمو ارزونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. سیګار زیاته کړې چې د امریکا حکومت د 293 میلیونه ډالرو په اړه چې
افغانستان ته ورکړي د لازمو ارزونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. له دې سره د هیواد یو شمېر اوسیدونکي د بشري مرستو په برخه کې د روڼتیا پر نشتوالي نیوکه کوي او وایي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره یې څو ځلې نوملیکنه کړې خو تر اوسه هیڅ نه دي ترلاسه کړي. واسطه بازی اگرچه رقم خو هیچ کسی ناله مار نمیشنوه. میآیا نوشته میکنه، فیلم برداری میکنه، میگه ما صدای شما رو میرسونم که بره و بسم الله الله اکبر باز نمیبینیم تا به روز امروز. شانور د خپل شپږ کسیزې کورنۍ ګټیالی دی. نوموړی وایي چې له اقتصادي پلوه په ناوړه حالت کې دی او تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. در به در شده مردم امی قدر نداره که یا بخورم. امی مردم میایه اقسام میگیره تاخص میکنه. امی با ما کمک نمیته. میگه من سروی میکنم ایچی با ما کمک نرسیده. نیه گه امام دارم، نیه چیزی در پرترکام پای لوچ سر لوچ میگرده. امی قدر ندارم چې بخورم. امریکا واک ته د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان سره تر ټولو لوی نړیوال مرسته کوونکی بلل کیږي او د سیګار د معلوماتو پر بنسټ واشنګټن په نږدې 3 کلونو کې له افغانستان سره 2 میلیارډ او 800 میلیونه ډالر مرسته کړې. هغه مرستې چې پکې د طالبانو د ښکیلتیا په اړه ډېرې اندېښنې شتون لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا کارپوهانو په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې استرالیایي پوځیان په افغانستان کې د خپل شتون پر مهال په افغانستان کې د 9 ملکي وګړو د وژل کېدو لامل شوي دي. په دغه خبرپاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر قربانیان د استرالیایي ځواکونو لخوا تر وژل کېدو مخکې شکنجه شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه کارپوهان وایي استرالیا باید د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د دغو وژنو ژوندي پاتې کسانو ته بیه پرې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د استرالیا له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا کارپوهانو په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې د خپل شتون پر مهال 9 ملکي وګړي وژلي دي. د دغو کارپوهانو په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه 9 بندیان بې وسلې وو او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا یو شمېر یې د استرالیایي ځواکونو لخوا تر وژل کېدو مخکې شکنجه شوي دي. دغو کارپوهانو زیاته کړې چې اوس استرالیا باید د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د دغو قربانیانو ژوندي پاتې شویو ته تاوان ورکړي. په دې خبرپاڼه کې کارپوهانو د ځینو وژل شویو کسانو نومونه اخیستي دي. د نظرګل، یارو، ماما فقیر او علي جان په ګډون چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا په 2012 زیږدیز کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د استرالیا له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر هیوادوال او د بشري حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې او د عدلي او قضایي بنسټونو څخه غواړي چې د جنگي جنایتونو او د ملکي وګړو د وژلو عاملین وڅېړي. خب طبق تعهدات بین المللی کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های الحاقی و نهادهای مانند عفو سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر آقای بنت هم دقیقاً امو موضوع را تکرار کردن و امیدوار هستیم که در مورد طالبان هم این پیگیری ها وجود داشته باشد، چون جنایات طالبان هم خیلی زیاد هست که شامل قتل عام‌های غیر نظامیان، محدود کردن رسانه‌ها، نقض حقوق زنان و محرومیت اونها از آموزش و کار و شکنجه غیر نظامیان و خیلی از موارد دیگه بوده که امیدواریم به میز محاکمه کشیده شد. استرالیا باید به خانواده‌های قربانی غرامت بپردازد. از جامعه جهانی می‌خواهیم تا کسایی که به جنایات جنگی متهم هستند و به میز عدالت بکشانند. به شمول طالبان و در 20 سال گذشته هزاران فرد ملکی بیگانه در اثر انفجار تار از افغانستان کشته شده و باید عاملین این انفجارها به میز عدالت کشانده شوند.
دا په داسې حال کې ده چې استرالیایي رسنیو مخکې ویلي وو چې دغه هیواد حکومت د روان کال د چنګاښ په 28مه یو مقرره خپره کړه چې پر بنسټ یې دغه هیواد د دفاع وزیر په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د جنگي جرمونو دوسیې حکومت ته راجع کړي. یو وکیل به د تاوان ارزونه وکړي. دغه راپور له مخې د استرالیا د حکومت لخوا د تاوان په صورت کې دغه هیواد د ځواکونو لخوا د جنگي جرم د ارتکاب ادعا د هغه چا لخوا کیږي چې د کورنۍ غړي د برید قرباني وي او د ترهګرو ډلو غړي نه وي. په نږدې 20 کلونو کې 25,000 استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې شتون درلود. د ایران د ګمرک شمیرې ښایي چې په 4 میاشتو کې ایران افغانستان ته د څه باندې 240 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي استولي دي. ایراني رسنۍ ویلي چې افغانستان ته د ایران صادرات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 28 سلنه ډیر شوي دي. د ایران د سوداګرۍ خونه وایي چې دا مهال د افغانستان بازارونه 50 سلنه برخه د ایران په ولکه کې ده او په دغو بازارونو کې ایراني توکي پلورل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په د کندي کې له مالدارانو سره د مالدارۍ د وسایلو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو دغه سازمان زیاته کړې چې د خوراکي توکو د خوندیتوب او د څارویو د ساتنې په موخه د جاپان په مالي مرسته 800 بڼوالو ته د څارویو وسایل ویشل شوي دي. پر دې سربیره مالدارانو د خپلو څارویو لپاره خوراکي توکي او درمل هم ترلاسه کړي دي. او د هیواد په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیې 1 امریکایي ډالر 8.3 افغانۍ، 1 یورو 8.46 افغانۍ، 1000 ایرانی ریال 1.8 افغانۍ، زرهندۍ روپۍ 8.43 افغانۍ، او د امارات درهم 19.28 افغانۍ او 1000 پاکستانی روپۍ 2.54 افغانۍ. د غزې په مرکز کې د برج پر پاڼغالي باندې د اسرائیلو له برید سره سم د دغې سیمې د شمالي او سویلي برخو اوسیدونکو ته د وتلو امر شوی دی. اسرائیلو ویلي چې د حماس جنګیالیو د خان یونس له سیمو راکټي بریدونه کړي او د دغه هیواد پوځ پلان لري چې دغه سیمې په نښه کړي. د غزې په مرکز کې د بورج په پنغالي د اسرائیلو د برید په پایله کې نږدې 15 تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. له دې سره مهاله د اسرائیلو پوځ په شمال کې د بیت حانون او بیت الحیا او په سویل کې د خان یونس ښارګوټو اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د حماس جنګیالي د خان یونس له سیمو راکټي بریدونه کوي او دوی هم پلان لري چې دا سیمه په نښه کړي. له دې سره د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې 22 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې له غزې د باندې په لبنان کې هم وضعیت کړکېچن دی. اسرائیلو سره د بشپړې جګړې د اټکل سره سره د دغه هیواد په بیروت او سویلي برخو کې روغتیایي چمتووالی پیل شوی دی. د روغتیایي مرکز کارکوونکي هم د بیړنیو حالاتو په اړه کلکه روزنه ترلاسه کوي. نظارتي ټیمونه شتون لري چې د ټپیانو لپاره به وي. ټول به د ټپیانو درملنه کوي. موږ یوازې روغتیا پالان او ډاکټرانو ته د بیړني وخت لپاره روزنه نه ورکوو. موږ ټول روغتون ته روزنه ورکوو. په همدې حال کې CNN د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې حزب الله ډله به په راتلونکو څو ورځو کې په بیروت کې د خپل یو لوړپوړي قومندان د وژل کېدو په غبرګون کې د ایران څخه مخکې په اسرائیلو برید وکړي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقري د پنجشنبې په ورځ د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې اسرائیلو د حماس د پخواني مشر اسماعیل هانیه په ترور لویه تېروتنه وکړه. نوموړي اسرائیل په سیمه کې د جګړې په هڅولو تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې دغه هیواد به درنه بیه پرې کړي. اسرائیلو هم د اټکل لیدونکي برید لپاره چمتووالی نیولی، خو دا لا څرګنده نه ده چې حزب الله او ایران به څه ډول له اسرائیلو غچ واخلي. د هیواد
هیواد د 11 ولایتونو د 160 لوبغاړو ترمنځ په وزن پورته کولو کې د غوره څیرو د ټاکلو سیالیو نهم پړاو پای ته ورسید. د تنکیو ځوانانو او لویانو دغو سیالیو په کابل کې 3 ورځې دوام وکړ. د طالبانو د ادارې د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي چې د دغو سیالیو په پای کې د کابل لوبغاړو د 1400 سرو زرو مډالونو په ترلاسه کولو سره لومړی، هرات د 10 سرو زرو مډالونو په ترلاسه کولو سره دویم او د غور لوبغاړو د 7 سرو زرو مډالونو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړ. په همدې حال کې د دغو سیالیو په پای کې د وزن پورته کولو په بیلابیلو برخو کې 22 لوبغاړو د هیواد د وزن پورته کولو ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه. بلخ کې د 12 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د مزار شریف ښار په کوربتوب د کوډ برق د لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په پایلوبه کې د کوډ برق لوبډلې د اردو لوبډلې ته د 1-0 په توپیر ماتې ورکړه او د اتلولۍ کپ یې خپل کړ. په میدان وردګو کې د 15 لوبغاړو ترمنځ د غیږ نیونې سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې له 10 څخه تر 84 کیلوګرامه پورې 15 ورزشي کلبونو له یو بل سره سیالي وکړه. د دې سیالیو په پای کې د اتحاد تکانه کلب لومړی او د جلریز ځوانانو کلب دویم مقام خپل کړ. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه. خو له تاسو غواړم چې د لا ډیرو تازه او کره خبرونو لپاره د آمو ټلویزیون په پاڼې amو.tv ته ورشئ. شپه مو بخیر.